فخلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. واللسم پارا سورة الانبیاء شپاڑسم نمبر آیت تے مخی آیاتونو کی اغا خلقو دا پارا تخویف دنیاوی ذکر شو د دنیا د عذاب یرا کم خلقو چې ځان په غفلت کې اچولې دي او ورځ د آخرت هېره کړې ده په کفر او شرک اخته شوي دي او د هغې سره سره په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به اعتراضات کول کله به ورته ویل ته بشری منگ زکتا نبی نمانو کله به ورته ویل ته خو خوراک سکاک کې قسمه قسم اعتراضات به کول. دغه پنځه آیاتونو کې الله رب العالمین د هغوی د دنیا د عذاب حالت ذکر کو چې په داسې قومونو باندې الله وی کله ما عذاب راوسته نو بیا به دوی منډې وهلې کورونه به هم پرېښودل علاقه به هم پرېښود او تښتېدل به نو ملائکو به ورته په طور د استهزا ویل چې لا ترکضو منډې مه وهئ اوس را واپس شئ هغې دولت ته چې تاسو پکې مست شوي وئ او ومساکنکم خپلو کورونو ته راشئ ولې تښتئ چې اوس بس تاسو نه تپوس کیږي چې تاسو ولې ایمان نه راوړئ نو په دغه حالت کې چې دغه اصل کې حالت د سنکدني دې ټولو به ویلې چې یا ویلنا انا کنا ظالمین هی ارمان هی افسوس هی تباهی د یقینا موږ ظالمانو. خو په وخت د سنکدن کې بیا د انسان توبه او اقرار د ګناهونو دا نه قبلیږي. الله فرمایي همدغه چغې به وهلې د ظلم اقرار به کو وحتی جعلناهم حصیدا خامدین نو دغه وخت کې خو توبه نه قبلیږي نو الله وی ما بالکل دلدل کړو دل ول مې کړو خامدین او مړه پراته وو ټول الله هلاک او تباه کړو. اشاره ده دې ته چې ورځ د آخرت یاد ساتل پکار دي د نبی خبره منل پکار دي کفر شرک نه ځان ساتل پکار دي نو د دنیا د عذاب نه به الله محفوظ ساتي. اوس دې ځای نه شپاړسم آیت نه تر د دیرشم آیت پورې د دې صورت دا دویم باب دی او په دې باب کې به خبرې ذکر کیږي نو د هغې خلاصه دا ده چې د اولني دوه آیاتونو کې شپاړسم ولسم آیت په دې کې الله رب العالمین د دغې ورځ د آخرت د اثبات دپاره یو عقلي دلیل پیش کوي چې ګورئ د قیامت ورځ راتلل دا یقیني دي او عقل هم تسلیموي چې یقینا دا به راځي. بیا ورپسې آیاتونو کې الله رب العالمین په هغه خلکو باندې رد کوي کم خلکو چې به د ملایکو عبادت او بندگی کوله. داسې خلک مخکې ډیرو په عربو کې داسې خلکو مشرکین بالملائکه ورته وي چې هغوی به ویلې الملائکة بنات الله ملائک دا د الله لونه دي هغې باندې به الله رب العالمین رد کوي.
بیا باغی پس ذکر کوي چې مسله د توحید الله یو منل، حاجت روا مشکل کشا صرف الله منل، دا د تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقی مسله وه، په دې کې چا اختلاف نه دی کړی. او بیا به تفصیلی رد ذکر کوي په مشرکانو باندې. د مقصد د پاره الله دا خبره ذکر کوي چې ګوره شرک او د کفر د وجې ما د قومونه تباه کړي دي. د شرک او د کفر نه علاوه که در کې ګناه نو الله در باندې دومره سمدس عذابونه نه راولي، الله به درته معاف کړي، غفور الرحیم دی. لیکن شرک داسې یو مرض دی چې دا الله چرته انسان ته نه معاف کوي تر څو چې دې ته په خپله توبه نه ایستلي. نو دې اولني دوه آیاتونو کې الله رب العالمین د دې ځمکې او د اسمان د پیدایش مقصد ذکر کوي. دې ته دلیل عقلی وي د پاره د اثبات د آخرت. وما خلقنا السماء او ندی پیدا کړي مونږ اسمان، سماوات جمع د هغې معنی به اسمانونه، دا سما دی یو ته وایي، مراد ته ټول اسمانونه دي. وما خلقنا السماء ندی پیدا کړي مونږ اسمان، والارض او ځمکه، وما بینهما او هغه چې د دواړو په مابین کې دي لاعبین لوبې کوونکي. حاصل د دې آیت اصل کې دا دی، الله وی دا ځمکه او د اسمانونو د دې په مابین کې چې دا څومره مخلوق دی، دا ټول الله وی زما مخلوق دی، دا ما اسې د لوبو دپاره نه دي پیدا کړي، دې دپاره نه دي چې اسې مشغلات او سړی به په ځانو مشغولې. دا د الله د توحید دلیلونه دي، خو چې څوک پکې سوچ او فکر پکې وکړي. یعنی آیت مقصد دا دی، دا څومره عالم چې په دې دنیا کې دی، که اسمانونه دي که ځمکې دي که د دې په مابین په خلا کې څومره مخلوق دی، دا ټول الله بې فایدې نه دي پیدا کړي. سورة الصاد کې راځي ذالک ظن الذین کفروا، کافر خلق دا ګمان کوي هغه مړه د ځمکه او اسمانونه به دا اسې بې فایدې دي، بس دا د دنیا یو ښکلا ده او بس چې مړ شوي بیا حساب کتاب وغیره او بل ژوند وغیره دا نشته. الله وایي نه، دا ما دې دپاره نه دي پیدا کړي. او د مؤمن ګمان بسئ نو هغه سورة آل عمران کې تیر شوي، مؤمن به داسې وایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، مؤمنان وایي الله دا تا بې فایدې نه دي پیدا کړي. نو دی مقصد دی. نو دلته هم الله فرمایي چې د اسمانونه او د ځمکې دا ما بې فایدې نه دي پیدا کړي. وما خلقنا السماء نه دي پیدا کړي مونږ اسمان، والارض او ځمکه، وما بینهما او هغه چې د دې دواړو په مابین کې دي لاعبین لوبې کوونکي. اوس د دې خبرې د پوهې دپاره الله رب العالمین یو دلیل پیش کوي. الله وایي که چېرته دا ما د لوبو دپاره پیدا کړی نو بیا به مې تاسو ته دا نوی در ښکاره کړی. لو اردنا که چېرته غوښتلی مونږه نتخذا چې ونیسو مونږه لهوا مشغله، یعنی الله وی که دا اسمانونو دا ځمکې ما د خپلې مشغلې دپاره پیدا کړې وي نو لاتخذناه من لدنا، نو خامخا نیولې به وی دی موږ د خپل طرف نه مشغله ځان دپاره. ځکه کله چې یو سړی په یو شیز باندې لوبه کوي او ځان په مشغولوي نو هغه اکثر چاته ښی خو نه که نه، په د هغه سره پروتي. نو الله بیا به دا اسمانونه ما ډوله تاسو ته ښودلی نه وي، لیکن دا ما د دې لوبو د مشغلې دپاره دا ما نه دی پیدا کړي. ان كنا فاعلین، که چېرته کولی موږ دا کار. نو مقصد د دې دا شو چې دا ځمکه اسمانونه دا د چا مخلوق دی؟ دا د الله مخلوق دی، او دا الله دې دپاره پیدا کړي دي چې په دې باندې سړی به څوک پیژني؟ الله به په پیژني. ځکه چې اسمان ته وګورې بېستن الله ودرولی، تا ته پته ولګي چې د دې یو خالق ذات هغه شته. ځمکې ته وګوره پته به درته ولګي چې دا د الله د وحدانیت دلیلونه دي. وما خلقنا السماء نه دي پیدا کړي مونږ اسمان، والارض او ځمکه، وما بینهما لاعبین او هغه چې په مین د دې دواړو کې دي لوبې کوونکي. لو اردنا که غوښتلی مونږ ان نتخذ دا چې ونیسو مونږ لهوا مشغله، لاتخذناه نو خامخا نیولې به وی مونږ من لدنا د طرف خپلنا، ان كنا فاعلین که کولی مونږ دا کار. اوس دې بل آیت کې الله رب العالمین د دې اسمانونو د دې ځمکې مقصد ذکر کوي. الله دا د مشغلې دپاره د لوبو دپاره نه دي پیدا کړي، نو څه مقصد له الله پیدا کړي؟ نو دې بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي
چې بل نقذب بالحق علی الباطل. قذب په عربی کې وی ویشتلو ته، گزارولو ته. سړی کاڼې راوالی او بل سړی په ولي دیګ ته عربی کې قذف وی. نو الله وی بل نقذف بالحق، بلکې گزارو منګه حق لره علی الباطل، په څه باندې؟ باطل باندې. یعنی دا ځمکه او دا اسمانونو دا ټول عالم دا الله رب العالمین یو قسم حق دلیلونه جوړ کړي دي، او باطل شي دی هغه د کفر او شرک. نو د کفر او شرک په مقابله کې چې کله سړی دا دلیلونه پیش کړي نو بیا ورته کفر او شرک نشي ټینګېږي. ځکه یو مشرک ته ته ووایې هغه وایي ارسه بابا کوي، ته ورته ووایې دا قبر کې چې کوم مړی پروت دی دا داسې اسمان پیدا کولی شي؟ هغه وایي نه. هغه بر اسمانونو کې چې کوم ذات دی هغه چاله اولاد نارینه ورکوي، چاله زنانه دی ورکولی شي؟ هغه وایي نه. ځکه مشرک سړي سره دلیل نه. نو الله مقصد ذکر کوي چې بل نقذف، بلکې گزارو منګه بالحق حق لره علی الباطل، په باطل باندې. یعنی دا اسمانونو دا ځمکه دا حق دلیلونه دي، په دې باندې مونږ کفر او شرک ختمو. د گزارولو نه مطلب دلته دا نه دی چې داسې راوالي او د پاسې په ورولي. دې معنی د روحاني معنوي مطلب دی، یعنی مراد ته دلیلونه د حق دي بیانول. نو فیدمعه، نو زخمی کی دماغ داغه. مطلب د دې دا دی یو سړی کاڼی راوالي. دا الله رب العالمین په طور د مثال منګ پویا کوي. کاڼی دې راواغست او ستا یو دشمن په لاره روان او په دې کاڼي دې په هغه باندې څه وکړو؟ دا سر دې ولې ویشت. نو فیدمغه، نو زخمی کی دماغ داغه. نو کله چې سړی دا سر ولګي دا سر یې سیری شي وشلیږي، نو دا زخم کله کله چرته ورسی؟ دماغو ته مزغو ته ورسی. چې مزغو ته ورسی نو فاذا هو زاهق، الله یو به دی بیا روان شو. څه مطلب؟ ختم شو. لکه دماغو ته چې کله زخم ورسی مازغو متاثره شي نو بیا انسان ژوندی نه پاتې کیږي. نو دقه رنګ مثال د دې دی. الله د ځمکه او اسمانونه دا د حق دلیلونه دي، په دې باندې موږ دا کفر او شرک ور باندې ولو. کله چې دا حق دلیلونه بیان شي نو دا کفر او شرک ور سره دقه شان څه شي؟ ختمیږي. لکه څنګه چې یو سړي کاڼی د هغه دماغو ته مزغو ته ورسیږي. نو فاذا هو زاهق، په دغه وخت کې دی روان شي، مطلب ختم شي. ولکم الویل مما تصفون، او ستاسو د پاره تباہی د مما د هغې خبرونه تصفون چې تاسو بیانوئ. الله وی اے کافر و مشرکانو د الله په باره کې دا غلط خبرې مه کوئ. تصفون معنی دا ده چې دا کافر او مشرک وي د ځمکه او اسمانونه هسې بې فایدې الله پیدا کړي. الله وی دا خبرې مه کوئ، ګنې ستاسو د پاره ویل دی، تباہی د تباه به شئ. بل نقذف بالحق، بلکې گزارو مونږه حق لره علی الباطل، په باطل باندې. فیدمغه، نو زخمی کړي دماغ داغه. فاذا هو زاهق، نو دغه وخت کې دی رواني. ولکم الویل مما تصفون، او ستاسو د پاره تباہی دا د هغې خبرونه چې تاسو بیانوئ په باره د الله کې. وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. دی دو آیاتونو کې اوس الله رب العالمین رد ذکر کوي په مشرکین بالملائکه باندې. قرآن کریم چې نازلېده هغه وخت کې داسې خلک هم عربو کې موجود وو چې هغوی به د الله سره ملائک شریکول. ویل به ملائک چې کوم دي دا د الله لونه دي او الله ته مقرب دي، نو هغوی ته به حاجت روا او مشکل کشا وي. نو الله رب العالمین دی آیت کې رد کوي. الله وایي که ملائک دی په اسمانونو کې او که په دې ځمکه کې څومره مخلوق دی، نو دا ټول زما د اختیارو د لاندې دی، ما ته محتاج دي، نو څنګه به زما سره شریکېدی شي. وله من فی السماوات والارض، او خاص اختیار دی الله لرا من د هغه چا فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، والارض او په ځمکه کې دي. په اسمانونو کې ملائک دي، لاندې ځمکه کې انسانان دي، پیریان دي، حیوانات دي، حشرات دي. دا څومره مخلوق چې دا ټول د چا په اختیار کې دي؟ د الله. نو چې یو شیز خپل اختیار نه لري او د الله د اختیار د لاندې، هغه ته څنګه د الله سره شریک جوړې؟
اوس الله رب العالمین شان د ملائکو ذکر کوي چې ملائک داسې عجیبه مخلوق دی. انسان کله کله د الله په بندګۍ کې سستیم کوي او کله کله پکې ستومانه کیږي هم. او الله وی ملائکو باندې ما خپل عبادت قائم کړی، هغوی هم زما بندګي کوي. وګوره ملائک څومره پابندۍ سره عبادت کوي. ومن عنده، او هغه چې د الله سره دي، مراد ته ملائک دي، ځکه ملائک د الله اسمانونو کې دي کنه. لا یستکبرون عن عبادته، لوی نه کوي دوی د عبادت د الله نه. الله وی ملائکو کې دا چرته نه راځي چې هغوی تکبر ځان لوی وګڼي چې بس دی نور موږ د الله بندګي نه کوو. انسان کې کله کله دا مرض پیدا کیږي، بس دی ډېر منځونه مې وکړه مړه نورو ته حاجت نشته. الله وی ملائکو کې دا کار نشته. ولا یستحسرون، او نستړی کیږي، نستومانه کیږي. حسر عربی کې دی ته وي یو سړی کله کله یو کار کوي چې ډېر وکړي یاره وی بس دی نور ستومانه شوم یا ستړی شو. الله وی ملائک چرته هم داسې نه چې زما په بندګۍ باندې هغوی ستومانه شي یا چرته ستړي شي، د عبادت نه هغه نه ستړي کیږي. بل صفت یسبحون اللیل، تسبیح بیانوي د شپې والنهار او د ورځې. لا یفترون، سستی نه ښکاره کوي. ګوره لا یستحسرون معنی دا ده چې دغه ملائک د بندګۍ د الله تعالی نه ستړي کیږي. نو یفترون معنی دا ده سستی هم نه ښکاره کوي. لکه کله کله سړی ستړی نه ښه صحیح، خو د سستۍ د وجې نه عبادت نه کوي. ښه ټیک ټاکي د شپې ښه خوب هم پوره شوی، ځکه اوږدې شپې دي که نه، او بیا هم د سهار په بړستن کې اوړي وراوړي او د سهار جمع ته مانځه ته دی نه حاضرېږي، دې ته وایي سستی کول. الله وی ملائکو کې دا کار نشته، نه د الله په بندګۍ کې ستومانه کیږي او نه هغوی سستی ښکاره کوي. شپه ورځ د الله تسبیح او حمد و ثنا بیانوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا اسمان چې کوم دی دا چغارې کوي، چغارې لکه دا سپلی چې سړي پخپو کړي پلو کې بعضې سپلی داسې هغه چغارې کوي که نه، دقه رنګ دا اسمان هم چغارې کوي. نو صحابو نه یې تپوس وکړو تاسو ته پته شته ده چغارې ولې کوي؟ ویلې نه، ویلې دا ملائک دي د الله تسبیح بیانوي، د هغې د وجې دا اسمان چغارې کوي، شپه ورځ د الله تسبیح کې اخته وي. کعب الاحبار یو عالم تیر شوی د هغه نه چا تپوس وکړو چې ملائک شپه ورځ د الله تسبیح بیانوي، نو دا کارونه دوی کوم وخت کې کوي؟ ځکه په دې ملائکو الله ډیوټي مقرر کړې ده که نه. اسرائیل علیه السلام خپل نوم خو ملک الموت دی، دا اسرائیل نوم ګوره چېرته قرآن حدیث کې نه دی راغلی، دا بس نوم یې دی مشهور شوی، چا ولې ایښی دی نو چار چا ولې ایښی. د دې نورو سره په تله کې برابر کړی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل او اسرائیل. دا نور درې واړه خو شته دی قرآن کې هم راغلي حدیث، خو اسرائیل نوم چېرته نشته قرآن حدیث کې، خو عوام هم بعضې خبر هغه وزن ورسره برابر کړي. د اصل نوم سورتو 21 پاره کې براسي قل یتوفاکم ملک الموت الذي اکل بكم، د خپل نوم اصل کې ملک الموت دی، د مرګ باچا. نو ګوره د ملک الموت ډیوټیم دا ده چې هغه د انسانانو نه څه اخلي؟ روح اخلي. بعضې ملائک الله په وریځو مقرر کړي، د چا څه ډیوټي ده، د چا څه ډیوټي ده، او دلته الله وایي چې شپه ورځ زما څه کوي؟ تسبیح او عبادت بیانوي. نو د کعب الاحبار نه چا تپوس وکړو چې ولې دوی دا نور کارونه نه کوي؟ دوی 40 ګنټې په عبادت کې مصروف دي. ډېر هوښیار و، هغه وله ډېر ښه جواب ورکړو، ویلې د ملائکو تسبیح او عبادت داسې دی لکه موږ او تاسو چې ساه اخلو. ساه سړی چې ساه اخلي په دې ستړی کېږي؟ موږ او تاسو دلته ناستې ساه اخلو چې په لار روانې، ځکه چې ساه بنده شو نو بیا څه بیا خو به مړې که نه. نو څنګه چې موږ ساه اخلو په ساه باندې نه ستړي کېږو، دقه رنګ ملائک عبادت کوي او هغوی ورباندې نه ستړي کېږي. دویم څنګه چې موږ سام اخلو ورسره څه کوو؟ کارونه هم کوو که نه، دقه رنګ ملائک د الله عبادت هم کوي او کارونه هم ورسره کوي. نو انسان به په ځان باندې نه قیاس کوي. نو الله وایي ما داسې ملائک پیدا کړي، هسې د ملائکو شان چې سړی وګوري ګورې د خپل عبادت ورته ډېر کمزوری ښکاره شي. الله زموږ سره عبادت ته ګوره هېڅ محتاجه هغه نه دی.
خو بیا هم شکر ایستل پکار دی چې په دې مونځ او په دې روژه او په دې زکات او په دې صدقه او خیرات تعالی بیا هم هغه جنت درکوي. یعنې الله داسې ملائک پیدا کړي دي. صحیح حدیث کې راځي بیت المعمور بر جنت بر اسمانونو کې یو ځای دی، بیت المعمور ورته وایي، او 1000 ملائک روزانه هغې ته دننه کېږي عبادت دپاره. او نبی علیه الصلاة والسلام وایي کم 10,000 چې دننه شي د دوی لا بیا نمبر نه دی راغلی، نور را روانې دي داسې دا ملائک په لاس عمرې. دا 40 ګنټې الله ته په سجده او په عبادت باندې پراته دي. ما ورته 15 وخته مونځ کو ټک ټکي جنازې هم شروع کړي دي او په دې څومره دغه کو او په دې باندې مونږ څومره ځان دغه اوچت ګڼو. د ملایکو عبادت وګوره د خپل به درته هسې ګپ شپ بیا ښکاره شي. خدا د الله رحم دی چې په دغه عبادت او بندګۍ ما ورته له څومره لوی شرافت را کړی، څومره لوی مقام یې راله را کړی. وله من فی السماوات والارض، او خاص اختیار دی الله لره د هغه چا چې په اسمانونو ځمکه کې دي، ومن عنده هغه چې د الله سره دي، لا یستکبرون عن عبادتي لوی نه کوي دوی د بندګۍ د الله نه، ولا یستحسرون او نه ستړي کېږي. یسبحون اللیل والنهار، تسبیح بیانوي د شپې او د ورځې، لا یفترون سستی نه ښکاره کوي. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ګوره د مخکې آیتونو کې الله رب العالمین ذکر کو په هغه خلکو باندې چې اسمانونو کې د الله سره شریکان جوړ کړي ملائک. اوس الله رد ذکر کوي په هغه مشرکانو باندې چې لاندې ځمکه کې د الله سره څه پیدا کړي شریکان، که هغه بوتان دي، که د ګټو نه جوړي او که د لرګي نه جوړي، او که هغه په قبرونو کې مړه دي او که هغه ژوندي دي، خو چې د الوهیت صفت ولا خلق ورکوي چې حاجت روای ګڼي، مشکل کشای ګڼي، هغه سوالونه ته کوي کوم سوال چې د الله سره ښایي او د دغه مخلوق نه غواړي، نو دغه ته اصل کې الہ ویلی کېږي، د الله صفت مخلوق له ورکړي، نو الله اوس هغوی باندې رد کوي. ام اتخذوا آلهة، آیا نیسی دوی، آیا نیولی دی دوی آلهة معبودان من الارض د ځمکې نه. په دې ځمکه کې هم ډېرو خلکو د الله سره شریکانو پیدا کړي. دې دربارونو ته ورشي نو پته به درته ولګي. قسم دې داتا دربار ته چې ورشي په سجدو ورته خلک پراته دي. زه تللی وم بلکل دې دربار مخې ته که زنانه دي او که سړي دي، خو چې څنګه په دې ګیټ ور دننه کېږي به د دې ځای نه به دې په ټیټه باندې شي، په شاته راځي، او چې قبر ته وررسي بس هلته مکمل به دې سملي. څنګه چې په مانځه کې الله ته سجده لګي 15 منټه 20 منټه یو کس لاندې په ځمکه ورته پروت دی، قبر ته پراته دي، دا مخلوق دی او راخوښه دی، زنانه او نارینه. لوی شرک شروع دی او څوک هم بندولو والا نشته. نو الله وی دا کم خلک چې ما سره معبودان جوړ کړي په دې ځمکه کې، الله وی دوی نه تپوس وکړه هم ینشرون، هغوی ژوندي کولی شي دوی ژوندي کول. نو الله وی چې دا پکې نشته چې چاله ژوند نشي ورکولی، نو ته څنګه زما سره شریک جوړ. خلک ورځي ورو په سجدو ورته مکمل پراته چې را رواني نو ریوس پته را رواني. اوس الله رب العالمین یو یقیني دلیل د شرک د رد دپاره پیش کوي. لو کان فیهما آلهه، که چرته وی په دې ځمکه او اسمانونو کې آلهة نور خدایان الا الله سوا د الله نه، لفسدتا، نو د ځمکې او د اسمانونو نظام به خراب شوی وي. الله وی که چرته زما نه علاوه نور معبودان وی نو بیا د دې ځمکې او اسمان دا نظام به څه وي، دا به خراب شوی وي. لکه مثال په طور 2 کسان وی، 2 کسان وی، نو یو به ویلی چې زه شپه راولم، بل به څه ویلی، اوس په دې به جګړه وي، خو نظام به څه شوی وي، نظام به خراب شي. او اتفاق هم د دوانو نشو راتلی په یو کار باندې، ځکه اتفاق خو هغه وخت کې راځي چې یو زورور یو بل څه شي عاجزي کمزورې، نو د هغه نه یریږي. زه وایي چې تاسو وکړه به زما وربانې رضا ده. نو الهو هغه چاته وایي چې دی نه د چا نه یریږي او نه به د چا نه څه مجبوروي. نو دا یقیني دلیل دی رد د شرک دپاره چې د الله نه علاوه بل معبود نشته. ځکه نشته چې د دنیا نظام څه دی لا برابر دی که نه. الله وایي که داسې وی نو نظام به لفسدتا خراب شوی وي. فسبحان الله،
نو پاکی د الله لره رب العرش مالک د عرش ته اما یصفون د هغې نه چې دوی بیانوي. اوس الله رب العالمین یو عجیبه قانون پیش کوي. لا یسأل عما یفعل تپوس نشي کېدی د الله تعالی نه اما د هغه څه په باره کې یفعلو چې کوي. الله چې څه کوي د هغې نه څوک هم تپوس نشي کولی ځکه چې زورور ذات دی او هغه اله دی. وهم یسألون او دوی نه به تپوس کېدی شي که ملائک دي که انبیا علیه السلام دي که اولیاء الله دي که بزرگان دي که هر څوک دي هغوی چې څه کارم کوي نو الله به ته تپوس کوي خو د الله نه ګوره څوک تپوس نشي کولی. اوس الله رب العالمین وایي د دې مشرکانو څخه په شرک باندې څه دلیل نو پیش دی کی. ام اتخذوا من دونه آلهه آیا نیسي دوی سوا د الله نه معبودان. قلت ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل. هذا ذکر من معیا دا خبر دی. هذا ذکر دا خبر دی من دا هغه چا معیه چې زما ملګري دي و ذکر من قبلی او خبر دی دا چا چې ما نه مخکې وو. الله نبی علیه السلام ته د خلکو ته ووایه که په شرک در څه دلیل نو پیش کوي که نه باقي د توحید دا مسله چې کوم ده دا زمام خبره ده او زما د ملګروم ده. د نبی علیه السلام ملګري څوک وو؟ صحابه کرام. او و ذکر من قبلی او خبره د زمانه د مخکې کسانو یعنی د تمام انبیا علیه السلام ټول انبیا علیه السلام اتفاقی مسله وه. بل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي حق باندې فهم معرضون او دی مخړی. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین او ندی پیدا کړي مونږ اسمان او ځمکه او په منځ د دې کې لوبې کوونکي. لو اردنا که چرته غوښتلی مونږه نتخذ لهوا چې ونیسو مونږه مشغله لاتخذناه من لدنا نو خامخا نیولې به وې مونږ دې لره د طرفه خپل نه مشغله. ان كنا فاعلین که چرته کولی مونږ دا کار. بل نقذب بالحق على الباطل بلکې ګزارو مونږه حق په باطل باندې. فیدمغه نو زخمی کړي دماغ داغه. فاذا هو زاهق نو دغه وخت کې دی روان شي. ولکم الویل مما تصفون او تاسو لره تبعید د هغې خبرونه چې تاسو بیانوئ په باره د الله کې. وله او خاص اختیار کې دي د الله لره من هغه څوک فی السماوات والارض چې په اسمانونو ځمکه کې دي. ومن عنده او هغه څوک چې د الله سره دي ملائک لا یستکبرون عن عبادتی لوی نه کوي د بندګۍ د الله نه ولا یستحسرون او نستومانه کیږي. یسبحون اللیل تسبیح بیانوي د الله تعالی د شپې والنهار او د ورځې لا یفترون سستی نه ښکاره کوي په عبادت کې. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون آیا نیسي دوی معبودان د ځمکې نه هغوی ژوندي کولی شي. لو کان فیهما آلهه که چرته وی په د اسمانونو ځمکه کې نور معبودان الا الله سوا د الله نه لفسدتا نو خامخا دا نظام به خراب شوی وی. فسبحان الله نو پاکی د الله رب العرش چې مالک د عرش دی اما د هغې نه یصفون چې دوی بیانوي. لا یسأل عما یفعل تپوس نشي کېدی د هغه څه په باره کې چې الله یې کوي. وهم یسألون او دوی نه به تپوس کولی شي. ام اتخذوا آیا نیسي دوی من دونه آلهه سوا د الله نه معبودان. قل ورته ووایه هاتو راوړئ برهانکم دلیل خپل. هذا ذکرو دا خبر دی زما من هذا ذکرو دا خبر دی من دا هغه چا معیه چې زما ملګري دي و ذکر من قبلی او دا خبر دی د هغه چا چې ما نه مخکې دي. بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یعلمون الحق نه پیژني حق فهم معرضون او دوی مخړی.